میرزا علي خان یا ای پی فقیر هغه جهادي مبارز چې د وزیرستان غرونه اوس هم د بریتانوي ښکېلاک پر ضد د مبارزې شاهدي ورکوي. د افغان دعوت رسنیز ګروپ د شخصیت پیژندنې په لړۍ کې دا ځل همدا نومیالی در پیژنو. زموږ چینل پر یوټیوب وڅارئ، سبسکرایب یې کړئ او تر نورو یې ورسوئ. د افغانستان ملي اتل ټولنیز او روحاني شخصیت حاجي میرزا علي خان یعنی ای پی فقیر په 1899 زیږدیز کال کې د شمالي وزیرستان د ای پی په کلي کې زیږېدلی دی. د میرزا علي خان پلار ارسلا خان نومیده چې یو روحاني او قدرمند سړی و. میرزا علي خان په دیني ښوونځي کې زده کړې کړې وې. ای پی فقیر په 1923 زیږدیز کال کې مکې شریفې ته ولاړ او حج یې وکړ. هیواد ته له راستنېدو نه وروسته یې د ای پی په کلي کې چې د بنو او رزمک لویې لارې ته نږدې موقعیت لري خپل ژوند ته دوام ورکړ. د خلکو په منځ کې د ده درناوی ورو ورو په زیاتېدو شو او د حاجي صاحب په درانه نامه سره به یادېده. سربیره پر دې دی هغه مهال د یوه دیني لوی روحاني شخصیت او ملي مبارز په توګه په ټوله سیمه او افغانستان کې اوڅار شو. کله چې د 20مې پیړۍ په 13مو کلونو کې د وزیرستان او شاوخوا سیمو نور پښتانه د لویې بریتانیا د ښکېلاک پر ضد وسلوالې مبارزې ته راوبلل او په دې لاره کې بریاوې په برخه شوې. د دغه ملي مبارز تر مشرۍ لاندې د لویې بریتانیا پر ضد د پښتنو افغانانو جګړې په 40مو کلونو کې هم دوام درلود. په انګریزانو باندې د ای پی فقیر د ډیرو کمپیښه جګړیز تکتیک درلودونکي بریدونه داسې پرله پسې ترسره کېدل چې انګریزان یې تر پوزې پورې راوستي ول او حیران ول چې څه ورسره وکړي. د جرمني امپراتورۍ افغاني جګړې کتاب لیکوال ښاغلی نیکولایویچ تیخونوف لیکي چې د ای پی فقیر د له منځه وړلو په موخه د بریتانوي هند ښکېلاکګرو چارواکو د خپلو پوځي هوایي ځواکونو تر ټولو تکړه پیلوټانو ته امر وکړ چې د ای پی فقیر او نورو پاڅون کوونکو پښتنو ټول کلي کورونه د دوی پټنځایونه په بېرحمۍ سره داسې بمبار کړي چې ژوندی سړی پکې پاتې نشي. خو هر ځل به چې انګریزي چارواکو د میرزا علي خان د نیولو یا وژلو لپاره پر پوځي کمپاین لاس پورې کړ او خپل وسلوال ځواک به یې کار واچوه نو هیڅ ډول کومه پایله به یې نه ورکوله. پخپله انګریزان په دې اعتراف کوي چې 40,000 کسیز انګریزي پوځ د ای پی فقیر او نورو پښتنو سیمې کلابندې کړې. له پاسه پرې پوځي الوتکو بمبارۍ کولې په داسې حال کې چې له ای پی فقیر سره به 1,000 یا 1,500 کسه په سمڅو کې پټ ول. نه یې الوتکې درلودې، نه یې شوبلې، نه یې مخابراتي چارې سمبال وي او د کارتوسو له کموالي سره خو تل لاس او ګریوان ول. بیا به هم انګریز پوځونه تش لاس بیرته خپلو مشت ځایونو ته ستانه شول. ښاغلی تیخونوف د خپل کتاب په یو بل ځای کې د انګریز جګپوړو افسرانو له قوله لیکي چې انګریز جګپوړي افسران او جنرالان هیښ پاتې ول او د علي خان جګړیز تاکتیک داسې فکر ورسره پیدا کړی و لکه د چې په بریتانیا کې کومه لوړه پوځي اکاډمي پای ته رسولي وي. نوموړی لیکوال لیکي چې په افغانستان کې د محمد ظاهر شاه حکومت هم له میرزا علي خان نه د ډار احساس کوه ځکه چې له ده سره نه یوازې چې د ډیورنډ کرښې نه لاندې پښتانه ولاړ ول بلکې د ډیورنډ نه دې خوا افغانستان د بېلابېلو ولایتونو پښتنو هم د ده ملاتړ کوه او په لسګونو زرو غازیانو څو ځلې د ده له نورو لښکرو سره یو ځای په جګړو کې ګډون کړی و. د ټولو لښکرو شمیر تر 100,000 پورې رسېده. نو که چیرې د پاچا محمد ظاهر شاه په سیاست کې کوم څه د انګریزانو په پلوۍ احساس کړي وای نو بیا خو فکر نه کېده چې د ای پی فقیر د دغه لوی ځواک د احتمالي برید په وړاندې دی د افغانستان دولت ځان ټینګ کړی وای. له بریتانوي امپراتورۍ سره د ای پی فقیر تر مشرۍ لاندې جګړو کې ډېر پښتانه او افغانان هم له منځه ولاړل او شهیدان شول. خو دا د هیواد د خپلواکۍ په لاره کې جګړې او د هیواد پالنې په لاره کې د دوی کارنامې وې چې یاد به یې زموږ د هیواد تاریخ په خپلو زرینو پاڼو کې په ویاړ سره ساتي. حاجي میرزا علي خان د ژوند په وروستیو مهالونو کې د سالنډۍ له ناروغۍ نه په تکلیف و. په وروستیو شپو ورځو کې ان دومره کمزواکه شوی و چې پخپله به یې څو ګامه هم نشوای اخیستلی. د افغانستان دغه نومیالی مبارز د 1960 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې د 14مې نیټې په شپه له دې فاني نړۍ نه سترګې پټې کړې او افغانستان له یوه بهادر
پیاوړي ریښتیني او اتل بچي نه بې برخې شو. د دغه نومیالي شخصیت د جنازې په مراسمو کې په زرګونو خلکو ګډون کړی و چې د هغوی په شمیر کې یو هم مولوي پیر رحمان و. د حاجي میرزا علي خان جنازه په ګورویحد کې خاورو ته وسپارل شوه.